السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دغه تکبیرات تشریک په حاجیانو باندې شته که نشته. محترمه دا مسله مو مخکې واضح کړې وه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی چې تکبیرات تشریک پر هغه چا باندې شته چې پر هغه باندې د جمعې او د اختر لمونځ لازم وي، او که مسافر په مقیم امام سي په ښار کې اقتدا وکړي په هغه صورت کې نو بیا د امام د متابعت په وجه باندې پر ده باندې هم لازم ګرځي. البته ډېرو فتاواو بیا قول د صحابینو مبارکانو مختاره کړی دی چې پر هر چا باندې شته، که نر وي که ښځه وي، لکه پر حاجیانو باندې چې تلبیه لازم ده، پر عامو مؤمنانو باندې بیا دغه تکبیرونه لازم دي. خو بدایع صنایع او محید برهني او دغه رنګه نورې فتاواوې یا متونو یا شروح د امام صاحب رحمت الله علیه قول ترجیح ورکړې ده. او تېر کال په دې باندې موږ تقریبا 120 نفر علماو بحثونه وکول. په دې کې داسې علما کرام مبارکان وو چې هغو په ټولو خلکو باندې واجب بلل، هغو بېرته خپله خبره واخیستله. خو بل تاسې که د افغانستان هغه پیشني او پخواني علما وګورئ، هغه هم ټول پر دې باندې دي چې نشته، او رواج هم نه و په دا منطقه کې. اوس په راسو دې خبره ته که څوک وایي منع مه کوو، که څوک نه وایي داسې یا ما ګڼي چې دا نو تاریخ ته واجب شو. که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې وایي سهار لمونځ وکړي له مینا څخه بیا د عرفات پر لوري باندې تکبیرونه یې وویل، او د انس رضی الله مبارک څخه یو روایت یې وایي که چا تکبیرونه ویل تاسې انکار مه ورباندې کوئ، او که چا تلبیه ویلې انکار مه ورباندې کوئ. بحر العمیق صفحه 1423 الباب الحادي عشر في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة. نو محترمینو حاجیانو صاحبانو په تاسو باندې واجب نه دي، خو وایاست یې تلبیه ډېره وایاست، تکبیرات وایاست، او هغه دعاوې چې موږ درسته ولیدې هغه وایاست. لکه خو راغلي دعاو ته یاست، راغلي مناسکو ته یاست، په ټلیفونو په دې شیانو باندې ځانونه مه مشغوله کوئ. دا به د مرغه ماخو چې د ماښام فکر کوه ډېر افسوس راته ودرېد، ډېر افسوس راته ودرېد چې تر سلونه پورې شاوخوا په خیمه کې یا سره ملګري وو، خو په هغو ملګرو کې د چا په لاس کې قرآن عظیم شانه ولیدی، موبایل به په لاس کې. نو ما په دا ورځ کې ملګري ته وویل چې قرآن عظیم شانه مسجد څه در سره راوړه، هلته بیا نه پیدا کېږي. نو دغه د جزاک الله خیره دغه د تلاوت او د اذکارو د دعاو اوقات دي. موږ شپه په ټلیفونو تېره سي، د ورځې بیا بیدي. دا اوس د اشراق ټیم دی چې خوب هم حرام دی، بیا د عرفات ورځ ده. او زه ولاړم او داسې چې رالم یاران ټول بیدي دي، ټول بیدي دي، د شپې هم بیخي وختي پرېوته. دعاوې بیا پر کوم خیال باندې وي. نو محترمینو دعاوې وکړئ، تکبیرونه ووایاست، تلبیه ووایاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.